پر کابل ښار پرونیو راکټي بریدونو د مشرانو جرګې د غړو اندېښنې راپارولې او هیواد کې روان وضعیت یې د اویایمې لسیزې وضعیت په څېر بللی دی. سناتوران وایي پر کابل ښار پرونی توغندیي بریدونه او په ولایتونو کې د جګړې شدت دا څرګندوي چې افغانستان بیرته اویایمې لسیزې ته د ورګرځېدو په حال کې دی. حادثه بسیار دلخراش و ناگوار بود که یاد روزهای سال 71 و 72 پس از پیروزی مجاهدین در اذهان مردم افغانستان و به صورت خاص در اذهان مردم کابل زنده ساخت که از یک گوشه شهر گوشه های دیگرش هدف 23 فیر راکت قرار گرفت. از مونږ چارواکي که د عزت په نوم باندې څه نه خبرې وي او پوهېږي باید دوی استعفا ورکړي. دغه معیار خو متاسفانه په دې وطن کې نشته. دې نه بل غټ د شرم خبره د کابل د زموږ محلي مرکزي چارواکو لپاره بل څه دی چې بیم 12 کابل ښار ته را داخلېږي په یو مزده کې څنګه داخل شو او څنګه فیر شو نو پایلې چې دی تر اوسه ملت ته ډېر مبهم دی. باید د امنیت په تامین کې خصوصا د کابل د ښار نور اختلافونو خو موږ ګیله نه لرو نو بیا باید ډېر جدیت نه کار واخلي. جنگ دې ختم که عملیات دې ختم که بیا مدکه ونیسه ولاړ سه طالبان ورکه مدکې راته پراخه که یا طالبانو ته پرېږده چې نه یې څه کولی ورکه طالبانو ته موږ ولس ته پرېږده. هغه خلک چې د دولت سره ولاړ دي هغه په حساب خلک دي 10 زه پکښې کې دا به موږ به مړه کړي خو ولسونو ته به امن راولي ولسونه به روزانه قربانېږي. سناتورانو امنیتي کشفي او استخباراتي ارګانونه د روان خراب امنیتي وضعیت په مهارولو کې پاتې وبلل او د اړوندو ادارو مسؤلانو د استعفا غوښتونکي شول. په ورته مهال د مشرانو جرګې غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډ لیدلوري په نوم شوي توافق په اړه هم اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې یاد تفاهم لیک کې پر طالبانو د فشار راوړلو او یا هم په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو د نښه کولو په اړه څه نشته خو افغانستان ورسره ډېر څه منلي دي. در این تفاهم میگم که بین عمران خان و دولت افغانستان صورت گرفته ما هیچ نوع نکته را نمیبینیم که باید پاکستان بالای طالبان فشار بیارن. پاکستان باید عملانه های تروریستی را در خاک خود منجمد بسازن. منابع تمویل سندات گپا هیچ چنین یک گپایی وجود نداره. فرمولیتی یک تفاهم نامه امضا شده مثل سابق وره. د مشرانو جرګې غړو هیله څرګنده کړه چې د قطر مذاکرات د جګړې د پای سبب شي او همداراز یې له نړیوالو څخه په جنیوا کنفرانس کې له افغانستان سره د مرستو په کولو ټینګار وکړ. مذاکرات به پیش بره. مذاکراتی که اجندایش ختم از این جنگ باشه ختم از این مصیبت باشه. نشست ژنو که پیشروی است به این راستا در عرصه اقتصاد در عرصه ختم جنگ و در عرصه تمام مسائلی که منجر به ختم ازی بدبختی ها میشه مردم افغانستان باید کمک و همکاری کنه. اویایمې لسیزې ته د افغانستان د ورګرځېدو اندېښنې داسې مهال دی چې د هیواد په ډېرو سیمو کې جګړو زور اخیستی او دغه وضعیت د هیوادوالو ژوند تریخ کړی دی.